د بره تصویر به تاسو ته ښکاري او هر چاته به پته لګېدلی وي چې څه حادثه شوي دی او څه چل شوی دی. هر چاته پته دی چې کله هم اکثر زموږ د پښتانو معاشرې کې چې کله هم څوک بجلی ونیسي هغه ته کرنټ میلاو شي نو هغه څه کوي ډایرکټ راوالي او خوارو کې دفن کړي. حالانکه که ته سوچ وکړې دا طریقه انتهایی زیاته غلطه ده. ژوند او مرګ ورکول ولا ذات ته یو الله تعالی. خو که چېرې هم ته دا کوشش کوي چې یو سړی بجلی ونیو هغه ته کرنټ ولګېدو نو هغه به زه راوالم د خاورو لاندې دفن کړم. که هغه 80% چانس وي د بچ کېدو نو هغه سړی چې کله هم تا د خاورو لاندې دفن کړو کله هم تا هغه خاورو سره ټچ کړو نو د دې سړي چانسز چې کوم دی هغه ډېر کم شي او کېدای شي چې تا هسپتاله پورې رسئ هغه نه خدای پاک ورکوالي. چېرې هم داسې کار مه کوئ چې څوک بجلی ونیسي هغه د خاورو لاندې دفن کوي. ولې چې کله هم بجلی تا ته الکتریک شوک وشي کله کرنټ تا ته میلاو شي نو د باډۍ چې څومره هم د رګونو سیستم دی د سیګنلو چې کوم زموږ سیستم دی که نه هغه ټول متاثره شي. هغه غواړي ده چې هغه ګرم وي. نو چې کله هم څوک کرنټ ونیسي اول کوشش خو دا کوئ چې کوم ځای نه د هغه وینه ځي بلیډینګ کېږي اول خو هغه په کپړې باندې وتړئ. صحیح دی. دویمه خبره دا وکړئ چې هغه نه یو کمبل یا یو صدر یا داسې ستیتا وکړئ چې هغه ګرم وي. یخ ځای کې مږدئ بهر یې مږدئ کور کې کمبل ته تاو کوئ او که بیا هم پوهېږي چې دا سړی خو اوس ساه نه الي او بېهوشه شوی دی نو ضروري خبره چې تا هسپتاله پورې رسئ هغه پورې دا لاس ټولو ته ښکاري یا داسې څوک ګسي لاس وي او څوک د ښې لاس وي نو ته به څه وکړي دا به داسې ونیسي په دې سینه باندې به دې باندې به ته خو زور سره پمپینګ شروع کړي 10 ځله. چې کله 10 ځله دا پمپینګ دې برابر کړو بیا به څه وکړي بیا به پوزه ورته بنده کړي او خوله باندې به هغه ته ساه ورکړي چې ساه ورشي. نو چې کله دا څیزونه ته کوي نو دا به انشاءالله هسپتاله پورې ته ښه ایزیلی رسولی شي چې کله هسپتال ته ورسېږي هغه نه پس. دویمه خبره چې څوک کرنټ ونیسي هغې ته چرم خوراک اوبه او جوسونه یا شربت مه ورکوئ. ولې چې کله تا ته کرنټ ولګېږي نو زموږ چې دننه کوم سیسټم دی که نه هغه ټول ګډوډ شي. کم کرنټ چې بجلی کې دی هغه کرنټ هغه څیزونه زموږ بډۍ کې هم دي. چې کله بډۍ ته کرنټ ولګېږي زموږ چې څومره هم سیسټم دی موږ چې روټۍ خورو معده روانه دی زړه روان دی سترګې روانې دي کار کوي پیپړې روانې دي دا هر څه هغه ګډوډ کړي کار بند کړي کار نه کوي. زړه باندې اوله ټیکوي چې کله کار نه کوي نو کله چې یو پایپ یا مثال درکوم چې یو پایپ هغه تا بوتله دی چې دې کې به اوبه ځي که هغه چېرته منځ کې څوک کټ کړي یا ورکې سوری وشي نو دې ځای نه ته ډېرې اوبه ور اچوه هغه به څه شی کېږي لیکېږي به داسې به ډیم دی. دې ته چې کله ته اوبه ور واچوې هلته خو معدې کار پرېښی دی معده کار نه کوي هغه شان چې کله هغه اوبه یا جوس وڅکي نو دا به څه کوي الټی به کوي. نو چې الټی کوي دې کې چې کوم دننه چې کوم هغه لږ غوندې هم دې کې انرژي موجوده دی هغه به هم ته د الټو په صورت باندې هغه هم بهر راوځي. چرم روټۍ اوبه او شربت دا څیزونه مه ورکوئ. نوره ګرم یې وساتئ او چې کوم ځای نه وینه وي هغه وینه پرې بند کړئ ډایرکټ امبولانس ته کال وکړئ ګاډي ته کال وکړئ CPR ورته سټارټ کړئ چې کومه طریقه ما درته وښیله او په خوله باندې هغې ته ساه ورکوئ هسپتاله پورې یې رسوئ. مهرباني.